السلام علیکم ګرانه ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ ویاست. نننۍ ویډیو مې د هغو کسانو لپاره د چا موبایل چې د استعمال په وخت کې ګرمېږي، مثلا دوی پکې ویډیوګانې ګوري یا هم پکې انټرنیټ استعمالوي، نو د دوی موبایل ګرمېږي. د دې لپاره ملګرو دوه ډېرې اسانه لارې دي. لومړی ملګرو، تاسو په خپل موبایل کې ډېر اپلیکیشنونه خلاص مه پرېږدئ. مثلا که چیرې تاسو پکې فیسبوک ګورئ، هلته انسټاګرام، واتساپ، مسنجر او پلی سټور او داسې نور اپلیکیشنونه په خلاص وي، نو دا طبیعي ده ملګرو چې تاسو موبایل به ګرمېږي. او دوهم ملګرو، د دې یوه ډېر اسان لار په سیټینګ کې ده. لومړی به تاسو د خپل موبایل سیټینګ ته ولاړ شئ، هلته به لاندې راست، هلته به تاسو ته دوم اپشن د پای لخوا دوم اپشن تاسو وینئ د سیسټم په نامه، په دې باندې به کلیک وکړئ. او دلته ملګرو تاسو په د اباوټ فون باندې کلیک وکړئ، په دې ځای کې اباوټ فون باندې. او دلته به لاندې راسئ، په دې بیلډ نمبر باندې به څو ځله کلیک وکړئ تر څو تاسو ته یو اپشن د ډیولپر اپشنز په نامه باندې خلاص شي. دا د ملګرو موږ ته یو اپشن اضافه شو د ډیولپر اپشنز په نامه باندې، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته به لاندې راسئ، دلته تاسو ته یو اپشن درکوي د بیکګراوند پروسس په نامه، دغه اپشن ملګرو په دې باندې به کلیک وکړئ. او دلته ملګرو دغه به د دوم اپشن ته واړوئ، نو بیکګراوند پروسیسز، دا به د دوم اپشن ته واړوئ. نو ملګرو ستاسو موبایل به له ګرمېدا نه وژغورل شي. نو ملګرو دا به زموږ ویډیو، خدای دې وکړي چې